یو دا کساب څومره وځنډېدی د سهار هېڅ شل رنګه ولي اوس درځم دغه ته مې د ریچ په خپله حلال کړم اوس زه چې هماغه د دروازه ټکۍ راغی یاره څوک خو نه یې یاره ځه څه نارې چا جوړې کړې وې یو خو په ټرنګوی نفس راوکښئ سهار وخت چې موږ یې ګوړۍ په داسې سترګو خوږوو تا داسې نارې جوړې کړې وې ګوړۍ به دې ستا ورکړې وای څونه وخت چېرته راغلمه دا اوس نه زه ناوخته راغلمه خود ناوخته رالې 6 ساعته کېږي بل وخت یې به تا ولاک حلال کړم چې په خوله یې کوم دا څه وایه که زربوغ داسې اسانه کار نه دی د سهار هېڅ نه دی دېرش پسونه مې نور حلال کړي دي په شپه کې ته څه وایه د شپې ته اختری لیدلی یې د شپې ته څنګه حلالوې چې پښې به ورپرې کړې ګوره دا کار چې دی ښه په صبر په زغم سره کېږي داسې په منډو په چابکۍ سره نه کېږي چې ته داسې تلوار یې ژنګ پر ژنګ ژنګ پر ژنګ راسه پسه رالاک راسه پسه رالاک زه چې شرطونه لرم زما شرطونه ښه په غور سره واوره که دا پرې کولی چې پسه دې رالالوم که نه وروره دغه دروازه له ماته شل ژنګونه راوایي ځمه اول داسې که ښه یو لوکس کلچې به راته راباسې ښه یې لیانې چای به یې یخې اوبه به یې ته واښه هغسې ښه یخې شلمبې به هم ورسره یې ته واښه دا شی هم راته راباسې ښه به ځان ورسره کوم یخ کولر به راته چالان دي ښه یوه پښه پر بله راړولې 1 ساعت 2 ساعته به دمه کوم تر څو دا ګرمي اخیستې یم ګرمي ده نو چې ښه سم شولم چې بیا ته رالوم که نه رالومه وره که نه داسې شرطونه نه منې زه ځمه راځه منم یې راځه کوټې ته خو چې راوستلم خدای دې وکړي چې هغه کلچې ملچې م راوباسې ستا شرطونه بیخي ډېر نه دي دغه دېخې اوبه مې هم درته راغلې یو پسه راغلی ته اوس کساب یې ته اوس څه شې دا به عکاسي د څه وکړم نیټ ته به دې پورته کړم چې ګرده دنیا دې ووینې په فیسبوک کې ګوره زما فرمایشتونه چې جي دا اوس څه فرمایش ما دا که یو خالي ما چا وویل ما دې ویلي چای راوړه کلچې ملچې راوړه ګوره ما جرمني څخه خلک ژوندونه راویي وایي راځه به تا پسه حلالومه سره یو ستا بخت پر ځای چې زه رالم به دلته ستا ته رالمه جرمني څخه ما ته خلک ژوندونه راویي وایي راځه به تا پسه حلالومه ته ویل داسې که اوس ما ستا حساب در خراب کړي دي که تا زما حساب را خراب کړي دي راسه حساب سره کوو که نه ځمه که تا راکوم کیسه یې کلچې پیدا کولی ته پیدا کړه که نه اوس ما دونه دماغ دی نه ته ما ته د جرمني څخه خلک ژوندونه وایي که دا زما پسه رالالی ورسره حلال یې که که نه اوس به دې په دا خوله ووایم خوله به دې ګډه واډه کړم ګوره حاجي صاحب ته دا زما ولله ما یو ګوړی ستا سره ساعت چېروئ بس ګپه مې سره وکړه ما د څو د اختر ورځ د حاجي صاحب نه کې ساعت تېر ستا پسه وایم چې دې په دواړو سترګې در حلالوم اوس ورسمه اوله تله ستا پسه در حلال کړم وامه به ده وایه دا خو ما یو ګوړی ستا سره ما ګپه ولګول در ولاړ ته څونه وخت یې په ونیوی درځه درځه هله ځه